چې بستا نامه په ژبه نه وي دغه خوږ نوم د دارچا په ذهن سور دی. تاسو چې د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کمپلیټ شو کوو نو دې کې سره مونږ بربادي دی او دا چا ورکړي دی او په څه باندې ورکړي په ټیک ټاک باندې لانجمار شي تاسو به پیژنئ یا پیک آی ډي یا به دغه په دې سیټ سره دا بل ویډیو چې لیکي دا مکمل کنسل د کتل نه دي او کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې دا زموږ کتونکو ته چې کوم ماشومان د ټیک ټاک هغه ته هغه سبق خې په کوم کې چې کنسل دی هغه په کور کې هغه بربادي وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې خو ملګرو په دې سیټ سره نن یو ویډیو چلیږي ټیک ټاک په باره کې. د ټیک ټاک په حواله باندې موږ دوه درې ویډیوګانې کړې وې په کله په یو بوډا باندې وغیرہ هغه د دنه بیا ډیر خدي دا ډیر د خنزیر بچی دی. زه به ورته وایم چې ډیر د نسړي بچی دی دا چې دی په خپل ټیک ټاک باندې د پب جي ګیم هغه ویډیوګانې ورکوي په هغې باندې هغه ډبلنګ کنزل هغه راجوړی ورسره لکه څنګه چې په یوټیوب کې تاسو به کتلی چې یاره جنۍ الګ ته ټلیفون وګو هغه ریکارډینګ چې کوم په یوټیوب کې دی به د هغې نه یاره پیدا کوي وغیره مختلف قسمه چلونه کوي او په هغې کې هغه نمونه کنزل هغه نمونه رویه هغه نمونه الفاظ استعمالوي چې هغه زما استاد اورېدو غوسه چې هغه څوک لکه زه یم چې چا واورېدو نو هغه به چې یو داسې کس ته ولګي چې هغه مکمل همیشه لوپري او دغه کړي هغه ته ولګي نه به هم دته کنزل کوي چې دا لاسونه مو کنزل دي او هغه کنزل دی په څه کې ورکوي په ټیک ټاک کې ورکوي د خپل ویډیوګانو لپاره دا په سیټ تاسو دا پټو چې کم ښکاري دا آی ډي تاسو کم ده په ټیک ټاک کې دا وګورئ سرچ کوئ خو داسې نه چې تاسو کنزل ټول واورئ. بهرحال څوک هم چې غواړي چې یاره دا واورو چې یاره د سره مونږ ویډیوګانې ورکړلي نو دا چې کله تاسو اورئ نو یا خو ځان له ایک یوازې جدا واورئ چېرته په کور کې ودرېږئ ځکه چې دا د کور د اورېدو خبرې نه دي. هغه نمونه برباد دی هغه نمونه کنزل دی به دې ټیک ټاک ورکوي دا د خنزیر بچی د نسړي بچی چې کوم دی نو تاسو ته چې څنګه پته دی یاره په هر کور کې موبایل دی د هر ماشوم سره موبایل دی په هر موبایل کې ټیک ټاک دی هر سړی هر کس نن سبا ټیک ټاک استعمالوي او د دا ویډیوګانې چې کوم دي دا زیاتې وایرل دي او دا د څه د لاسه وایرل دي دا ما وایرل کړله او تا وایرل کړله نو د دې وجې نه چې کوم دی د ټیک ټاک مطلب دا دی لږ فیمس دی مشهور دی دا ویډیو هر چا ته رسي نو د دا کنزل چې کوم دي دا به لوی تم رسي ماشوم ته هم رسي دا به زنانه ته هم رسي دا به جنۍ ته هم رسي دا به بوډۍ ته هم رسي څوک هم چې ټیک ټاک کوي زه وایم چې د دا ویډیو به ورته رسي او په د په ویډیو باندې لایکونه د چا دي دا لایک ولم تا ورکړلی مولا ما ورکړلی دا په څه باندې چې یاره د کنزل ورکړلی وره کنزل زموږ خوښ شو نو دا تاسو دا یو شارټ کلیپس دی دا به مایند کوئ نه چې یاره تا زموږ سره کنزل شروع ډېر ملګري بیا وایي چې یاره هغه کنزل ورکړي وي نو تا سره کنزل وکړو چې صرف د الفاظ تاسو اورئ چې یاره دی په دې ویډیوګانې کې کوم نمونه الفاظ استعمالوي دا شارټ کلیپس وګورئ تاسو د دا کلیپس چې کوم وکړو په دې سیټ د آی ډي دا نوم دی دا دغه تاسو ته به ښکاري دا ولا رپورټ کوي خو داسې ولا رپورټ کوي دا د یو کس دوه کار نه دی لکه مطلب دا دی چې دا یا زما کار دی یا د بل دا د یو کس دوه کار نه دی دا چې تقریبا 30-40 کسانو پورې راټول شي او د آی ډي چې کوم دی رپورټ کړي نو دی به د آی ډي نه هم خلاص شي او بل دا چې دی به آینده بیا کنزل هم نه ورکوي چې ته په ټیک ټاک باندې لاول خو ښه کار نه دی چې ټیک ټاک کول خو په ټیک ټاک کې څنګه چې خلک وایي یاره موبایل هم ښه شیز دی هم بد شیز دی نه داسې ټیک ټاک هم ښه شیز دی هم بد شیز دی په ټیک ټاک کې د مولانا طارق جمیل بیانونه دي د هغې سره ډیوټ کوه نور پنې ویډیوګانې دي د هغې نه خوندونه اخلاقه ګوره نو ته ایله بیله کنزل خلکو ته ورکوې چې یاره دا کنزل وګورې او جینۍ او هلک چاته په ټلیفون خبرې کړي هغه بربادي ویلي شپې له راشه مختلف قسمه خبرې دي هغه د ویلو نه دي په سوشل میډیا باندې او دا د نسړي بچی چې کوم دی اوس پته نه لګي چې دا کوم هغه د نسړي بچی چې کوم دی هغه لانجمار چې کوم دی دا ګوره چې هغه دی او که نه بل دی خو دا ټیک ټاک هم په لانجمار باندې راته ښکاري چې دا هم هغه دی نو دا ولا تاسو سرچ کوئ دا ولا رپورټ کوئ خو داسې ولا رپورټ کوئ چې د بیا دی په ټیک ټاک په دې طرف باندې هم رانشي. بله خبره دا ده چې یار دته د یوټیوب نه ښه انکم راځي که دی وایي چې یاره ما ته په دې باندې په ټیک ټاک څخه انکم راشي نو په داسې روپو باندې هم تندر پرېوځي چې یاره ستا پکې خو حیران دې ته یم چې یاره دا ولا لایک کوي خلک دا ولا کم خلک لایک کوي او دا کم چې ولا لایک کوي زما چې څومره خلک په دې به خفه کېږي نه دا به هم د ده سره د ده ټایپس خلک به ځکه چې دا کنزل او دا سپکې سپورې دا به خوښوي هم د دغې خلکو سره به ناست پاسي نو د ویډیو مقصد صرف دا و چې یاره د ده دا آی ډي چې کم ملګري له مخې له ورځي نو دا ولا رپورټ کوئ د مخې سره په کمنټس کې دته کنزل لیکئ دته کنزل لیکئ ځکه د ده کمنټسونه موږ وګورو نو زیات ورته وایي د خاندانه مړ شو څوک ورته وایي ها 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 مطلب دا دی چې لږه دله نور سپورټ ورکوي چې او یار څه د ویډیو مې خوښه شوه مطلب دا چې کنزل مې خوښ شو نو ټولو ملګرو ته خواسته چې دته په کمنټس کې دته کنزل لیکئ چې دی کله د جینۍ او د هلک ویډیو ورکړي نو ورته وایي دا ستا خور لکه زما سره لګیا ده وغیره چې دی د خپل کار نه توبهګار شي چې دی د خپل کار نه توبهګار شي لکه ته دا کنزل شیر کې نو دا ښه خبره خو نه ده ځکه چې دا تاسو ته ما وایي چې یاره ټیک ټاک هر کس ګوري نو دا څومره سپکه خبره ده چې په یو کور کې د یو ماشوم سره موبایل وي د هغه سره په خوا کې یا چې ته مور وغیره ناست دی دا نه یم چې یاره هغه مور به هم ټیک ټاک ګوري خو چې د په دې خوا کې ورسره مور ناست دی او دا کنزل راشي دا بربادي راشي نو دا مور به د زوی د څه وي دا تا سره واړو نو د دې غټ ګناهګار او غټ منافق او غټ د نسړي بچی چې کوم دی دا هم دغه لانجمار چې کوم دی دا چې دی دا دی نو ویډیو ډېره اوږدونه دا ویډیو ولا تاسو کته د ټیک ټاک ته لاړ شئ او دا ولا رپورټ کې خدا سي ولا رپورټ کې څنګه چې ما وایي چې د 30-40 کسانو پورې دا رپورټ شي ان شاء الله دا ایډي به د ختم شي فیصله پتا سو باندې دا ویډیو مې دغه د پاره نه کړی چې یاره
لانجمار دی یا معروض کی یا به دا هغه لانجمار یا به نه خو د آی ډي رپورټ کوي خو سمه ولا رپورټ کوي چې د کنسل نه قلر شي چې ته دیني سیز یا نعت وغیره څه نشي ورکولی نو کنسل ستا کار څه دی چې ته کنسل ورکړې او دا ویډیو سره چې څومره مخکې شیر کولی شي دا سره شیر کړي چې ټولو ملګرو ته پته ولګي چې په ټیک ټاک کې د نه خلاف شي